سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در ښیم چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د کمپیوټر سره کرسر وکاروو. نو دا کرسر چې ملګرو زه کوم کاروم په ویډیوګانو کې، نو دا طریقه موږ څنګه په خپلو موبایلونو کې کولی شو. نو څو ملګرو په همدې باره کې پوښتنه کړې چې دا کرسر ته څنګه فعالوي، په دا موبایل کې څنګه فعاله کېږي. نو په همدې باره کې زه ته نن ویډیو چمتو کوم. دا ویډیو تر پای پورې وګورئ چې دې کې درښیم چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې دا کرسر فعال وکړو، هم بالکل د کمپیوټر په شان دی. نو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. که چیرې ملګرو ویډیو خوښ شي او شی مو ورته زده کړو، نو چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د بیل آیکن هم وهئ او ویډیو سره لایک کړئ. ویډیو مخکې له خپلو ملګرو سره دا ویډیو خامخا شیر کړئ تر څو زموږ چینل نور هم پر مخ لاړ شي. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسیږئ. تاسو ګورئ زما په موبایل اوس څنګه د کرسر نسته ده. نو دا کرسر په خپل موبایل کې څنګه فعالولی سو. نو دې لپاره ملګرو هېڅ اپلیکیشن ته هم ضرورت نشته. په خپل موبایل کې موږ کولی شو دا سیټینګ وکړو. نو دې لپاره ورته تاسو ملګرو د خپل موبایل سیټینګ ته راسئ. موبایل سیټینګ ته راغلی، دلته یو آپشن ده د اکسیسیبیلیټي په نوم. صحیح ده ملګرو، دغه آپشن د اکسیسیبیلیټي. نو دغه آپشن باندې به تاسو باید دلته یو کلیک واخئ. اکسیسیبیلیټي مو څه ووهلو، دلته لیکلي دغه څنګه ده، دغه آپشن باندې باید تاسو باید انټرکشن څه کوم ده ملګرو، په دغه ځای باید تاسو یو کلیک واخلئ. نو کله مو چې دا ووهو، دلته لیکلي اسسټنټ مینو. د اسسټنټ مینو چې کوم ده ملګرو، دا آپشن باید تاسو فعاله کړئ. نو دې فعالولو لپاره خاص په دې باندې یو کلیک واخئ. نو دا زه فعاله کوم، ته لیکلي ټرن آن. نو په دغه ټرن آن باندې تاسو کلیک واخئ. نو ټرن آن مو چې ووهو، نو داسې صفحه موږ ته راځي. نو شاته چې ملګرو راسو، تاسو ګورئ زموږ موبایل په سکرین باندې داسې یوه صفحه آپشن بښنې سره راغی. کله چې په دې آپشن باندې کلیک وکړو، نو موږ ته مختلفې کټګوریانې ملګرو ښکاره کېږي. صبر کړئ چې درته ښکاره کړمه. دلته ملګرو تاسو وګورئ، لومړی چې دا ایجنټ اپ ده، بل هوم سکرین ده، بک ده، نوټیفیکیشن پینل ده او کرسر ده، سکرین کنټرول ده، همدارنګه موبایلم ده، سکرین آف ده، سکرین شاټ ده، پین زوم ده، فون آپشن ده او مینو سیټینګ ده. نو د یو سره هم کار نشته. موږ چې کومه ویډیو باندې جوړ کړل، هلته لیکلي کرسر، دا کوم چې د لاس نښه ده ما چې درته نښه کړه. نو په دغه کرسر چې تاسو کلیک واخئ، زموږ موبایل کې به دا څنګه چې داسې یو کرسر فعاله شي. په همدې باندې اوس کولی شو مثلا هر شی اوس راخلاص کړو. مثلا سیټینګ ته څه ورځمه، ورته وګورئ ملګرو، ګوګل ته چې اکسیسیبیلیټي ته بېرته راسم. نو تر څو وګورئ ملګرو دا کرسر ټول کار موږ ته بېرته داسې کوي. او که غوښتل مو چې بېرته غیر فعاله کړئ، نو په همدغه اسسټنټ مینو باندې کلیک واخئ. نو دا کرسر به څنګه چې ملګرو ورک شي، بېرته به غیر فعاله شي. نو هیله ده چې یو شی مو دې ویډیو څخه زده کړي. نو که چیرې مو یو شی زده کړی، چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن وهئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو سمه ده کومه، په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.